د اسلامي امارت ځواکونو تېره شپه د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو پر پوستو پراخ بریدونه کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغو بریدونو په ترڅ کې شاوخوا 50 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. 10 نور هم ټپیان دي. په ملي دفاع وزارت کې یوه سرچینه تلونی وروسته وایي چې د دغو بریدونو په ترڅ کې ځینې پاکستاني سرتیري هم ژوندي نیول شوي دي. مجاهد زیاته کړې ده چې دغه بریدونه پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو په غچ اخیستو کې شوي دي او که چیرې پاکستان یو بیا ځلي وغواړي چې د افغانستان پر خاوره باندې بریدونه وکړي، کابل یې بشپړ ځواب ته چمتو دی. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په همدې موضوع باندې تمرکز کوو. څو مهمې پوښتنې لرو. د امارت دغه نظامي ځواب څنګه ارزول کیدای شي؟ آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړو او نښتو د زیاتوالي احتمال شته او که څنګه؟ آیا نظامي ځواب او جګړه اوس د ډیپلوماسي او اړیکو مسیر ټاکي او که نه؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ. تاسو تودې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. را سره په دغه بحث کې 3 قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د نظامي او سیاسي چارو شنونکی کامران امان صاحب، د سیاسي چارو شنونکی سید عباد الله صادق صاحب او د نظامي چارو شنونکی یوسف امین زازی صاحب. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلئ. امان صاحب، غواړم چې بحث مو تاسو سره پیل کړم. د امارت دغه نظامي او یرغلیز ځواب چې تېره شپه پاکستان ته ورکړ، دا د پاکستان پوځ ته، د پاکستان استخباراتو ته او د پاکستان هغه دفاع وزیر ته چې ویلي افغانان زموږ دښمنان دي، څه څرګند ځواب او پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې نیازی صاحب تاسو ته، محترم زازي صاحب ته، محترم صادق صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته، د تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته، او خاصه سلام هغه جنګیالیو ته، زموږ هغه شازلمي چې په لومړۍ کرښه کې دوی ولاړو د نواميس ملي تعامت ارضي د افغانستان نه په دفاع کې قرار لري. راغلم د دې برید په هکله ووایم چې پاکستان په دې 4 کلو کې مختلف نوع بریدونه کړي، هم زمیني هم هوایي. موږ تاسو ولید د پکتیکا ولایت بمبارد، موږ تاسو ولید د ننګرهار بمبارد، موږ د کونړ بمبارد، د خوست ولایت بمبارد، د خوست کې د موساخیل ولسوالۍ 28 نفره ملکي وګړي په شهادت ورسېدل، ماشومان، طفلان. بالاخره تر څو پورې نیازی صاحب دې ته حوصله وکړي، ملت په تنګ راغی. هغه وخت کې موږ انتقامجویي کړې ده، د موږ د ځواکونو لخوا سوې ده، برید پرې وسو په ساحه د مختلفو ولایتونو کې، ولې دوی بیا هم هغه ته ونه سو. خو دا یو لوی ضعف د پاکستان د سیاستونو دی. هغه چا چې پاکستان یرغمل کړی ده، قدرتونه یې په لاس کې نیولي دي او دا قدرتونه د پاکستان فعلي پردی برنامې په لاس کې اخیستې دي. د پردیو برنامو د تطبیق په اساس باندې خپل اعمال اجرا کوي. خو موږ د پردیو برنامې نه لرو. موږ برنامه د افغانستان د تامین د امنیت د ملت د تعامت ارضي او د استقلال. دغه پرنی برید د امارات اسلامي د دفاع وزارت لخوا نه په ټول د تاریخ د افغانستان کې داسې برید د تر اوسه سازماندهي سوی نه و. غیر یو شی مې را په یادېږي، داود خان په وخت کې کله صدر اعظم و، وزیر دفاع و، هغه وخت کې یو مکمله ملي هغه اعلامیه ورکړې وه چې سفربري اعلان کړی و چې دغه چمن حضوري په میلیونونو افغانان راټول وه، حملې ته اماده و چې په پاکستان حمله وکړي. هغه وخت کې نو دویم هغه عمل زه د امارات اسلامي ګڼم. موږ په امارات اسلامي په ځواکونو باندې، خصوصا سرحدي ځواکونو، په دفاع وزارت باندې موږ ویاړو. تاسو ولیدل چې د متقي صاحب خبره په هند کې چې موږ نور مه ازموئ افغانان، نور بس ده. اما دوی بیا هم همغه خپلو د دوی په اصطلاح هیرو په نامه باندې ځانونه غواړي مشهور کړي په پاکستان کې، غواړي د پاکستان وګړو په سترګو کې خاورې وشیندي چې موږ رهبر وزنو، موږ دښمنان خپل وزنو، افغانستان ټول ځان د دښمن خطاب کوي. خو دښمن زور خو هم تاسو ته ولیده او تاسو راپورونه هم ولیدل چې څه تلفات. یو نفر په سرحد کې پاتې نه سو، ټولو فرار وکړه. دریشیانې وردګانې یې وویستلې، خطا یې کړه. څه مړه سو چې ونیولل. 20 پوستو سقوط وکړو همزمان په ظرف د نیم ساعت کې. آیا دا پاکستان فوج چې موږ ورته کرایي وي یا د ملل متحد ځواکونه ورته وایو یا د عربستان سعودي ځواک اوس کولی شم یاد کړم، عربستان سعودي په دوی څه اعتماد وکړي اوس په دغه حالت چې دوی د فوج لري او دا ملیشه دي، دا د پیسو مقابل کې دي، دوی بې ایمانه دي، دوی د پاکستان خاوره پردی ګڼي،
لکه موږ څه وایي د پاکستان خاوره نه ده، جغرافیه جبري شکل جوړه سوې دلته راغلې ده. دا یو نظامي اډه د غربیانو وه، د انګلیسو د امریکا وه، او دا به دایمي پاتې سي. امان صاحب فکر کوئ چې د امارات دغه ځواب تېره شپه پاکستاني پولیساتو ځواکونو ته له نظامي پلوه څنګه ارزول کیدای شي چې دوی مخکې یوازې یو اعلامیه ورکړې وه چې دوی باید زموږ صبر ونه ازمایي؟ دغه څه ډول برید چې وشو نظامي پلوه دغه ځمکنی یرغل دا څنګه و؟ نیازی صاحب زه څه وایم که موږ هوایي پوځ درلود، که موږ راکټي پوځ درلود، نو موږ به عین عمل کړی و. موږ بل لاس کې چې نه و، د دفاع وزارت ناچاره سو چې دوی په سرحدي پوستو باندې حمله وکړي، حتی ډېر مخته تللی دي. او ته پوهېږې چې عربستان، سعودي، قطر، امارات متحده، نور څو هېوادو به هم دې کې مداخله کړي چې افغانانو ته عذر جاري کړی چې تاسې دغه خپل اوربند اعلان کړي. پرون شپه تېره شپه 12 شپې اوربند اعلان سو، هغه هم د وساطت د عربستان سعودي چغې والې. ما یې تاسې د میز طریقې ویلې چې پس له دې بن سلیمان سره د پاکستان په هکله خبرې کوو، نه دوی وزیر دفاع موږ پیژنو، نه دوی سفیر موږ نور پیژنو، او له افغانستان نه زر ته زر دوی سفارت وتړي او لار ودشړي د ځای نه. ډېره زیاته مننه کوم. صادق صاحب یو ځل افغانستان ویلي چې پاکستان باید د افغانانو د صبر کاسه ډکه نه کړي. ظاهرا داسې ښکارېده چې دا د صبر کاسه ډکه شوله. پرون برید وسو، ډېر لسګونه سرتیري د پاکستان ووژل شول. فکر کوئ چې کابل اوس په دې باندې تمرکز کوي چې یو متقابل مشابه او بالمثل سیاست له پاکستان سره مخ ته ویسي؟ یعنی که پاکستان دوستی کوي دوستی به کوي، که جنگ کوي برید کوي، په مقابل کې جنگ و برید. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن نیازی صاحب تاسې ته، زازي صاحب ته، کامران صاحب ته، ستاسې لیدونکو او اورېدونکو ته سلام او درناوی. خو دې کې شک نشته دی وایي هر عمل ځان ته یو عکس العمل لري. دا د نیوټن قانون هم دی، یعنی په فزیکس کې یو قانون شته دی چې عمل او عکس العمل. داسې په سیاسي چارو کې، په خبرو اترو کې، په ډیرو شیانو کې عمل او عکس العمل وجود لري. د دوی د عمل په وړاندې چې کوم عکس العمل وښودل شو، هغه نو یقینا چې بالمثل نه و، په دې معنی چې هغه یو هوایي برید وکړ او دغه هوایي برید په نتیجه کې دوی کابل وایسته. یعنی د ډیر سرسخت دښمن سره چې کله د یو هیواد دښمني او جګړه راشي، نو هغه د هغې مثلا تاسې ګورئ روس کوم ځای ولي؟ کیف ولي که نه، او اوکراین کوم ځای ولي؟ ماسکو ولي. سره د دوی هم چې وړوکی هیواد دی، د ده په سینه کې پروت هیواد او بالاخره اوس تر دې ورسېده د ناټو په مرسته باندې. نو پاکستان هم تر پرونه پورې که سفربري به اعلانېدله یا به یو وړوکی غږ د داود خان د خوا نه یا د نورو جمهور رئیسانو له خوا نه به کېده، نو دوی یقینا ویرېدل، دوی ډارېدل. دوی د افغانستان تاریخ ورته معلوم و، د انګلیسانو تاریخ یې لوستی او د افغانستان کې جګړې لوستې وي. دلته مثلا د روسانو په وړاندې چې څه ډول مبارزه وشوله، مسلحانه مبارزه وشوله، هغه دوی په سر سترګو ولیده. نو دوی همیشه د افغانستان کې د جګړو څخه ډېره وخینه ګټه اخیستې ده. معنا دا چې کله چې روسانو حمله وکړله، نو حمله روسانو کړې وه، ګټه دوی وکړله. تاوان موږ وکړو. موږ څنګه تاوان وکړو؟ دا تاوان هم وکړو چې دلته وطن د خاورو سره خاوره شو، خلک هم مهاجر شولو. مهاجرین بیا چېرته لاړ؟ یا پاکستان ته لاړ ډېرې په میلیونونو، او یا په میلیونونو مهاجر زموږ ایران ته لاړل. نو دا زموږ نه بیګانه شولو، دا د هغوی په لمن کې رالوی شولو. دا داسې ماشومان رالوی شولو چې زما یادېږي چې د دوی د کرکټ لوبو ته به هم دوی چکچکې والي. څنګه مخکې مو اشاره وکړه چې دا یو بالمثل ځواب نه و، ځکه چې هغوی کابل وویشتل. اول خو دا مثلا د پوښتنې وړ ده، ځکه چې مجاهد خپله ویلي چې په کابل کې داسې یو څه نه دي پېښ شوي. بل دا ده چې که یو وړوکی هیواد یو دومره له جګړو وتلی را هیواد دومره جرأت کوي چې د پاکستان یو برید ته مقابل ځواب ووایي، دا ځواب څه د ملکیانو په مقابل کې نه دی، همغه سرتیري په مقابل کې ده چې ځان سره هوایي ملاتړ لري، په پوله کې پروت ده. بیا هم دا یو جرأت ده، دا یو قوت ده. خو ما تاسو ته ویلې که نه اوس چې وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، دې کې شک نشته دی. موږ که دوی کابل ویشتی وي، چې بیا موږ هم اسلام آباد ویشتی وي، او که دوی په پوله باندې جګړه کوي، نو ښکاره خبره ده جګړې بالمثل عمل د دې خوا نه هم وشو. خو دا چې موږ هغسې عمل لکه څنګه چې دوی کابل ویشتی دی یا دوی زموږ یوه سرحدي ولایات ویشتي دي، مثلا که کونړ ولي، خو دا زموږ یوه صوبه ده، که پکتیا ولي یا خوست ولي. موږ کوم ځای موږ څه وکړل؟ موږ د سرحد کې د اسلامي امارت غړو یا د اسلامي امارت عسکرو
څوک ویشتل د اخوا پولې اخواړه عسکر یې ویشتل یعنې په پوستو کې د عسکر ویشتله خبره دا ده چې 58 کسان یې وژل سوي دي پوستې نیول سوي دي 20 کاله دوی پرله پسې بریدونه کول ټول سرحدي ولایتونه یې ویشتل چا هېڅ ورته نه شو ویلی نه څومره کلک ځواب یې ورکړ دا ډېر مناسب ځواب په دی چې ما مخکې ویلې که نه په شروع کې مې ویلې چې هر عمل عکس العمل لري نو عکس العمل زمونږ ولو که هوایي نه و ولو که راکټي نه و ولو که د توپچي هدف نه و چې موږ ویشتی وی مګر زمیني قطعاتو زمونږ دومره جرأت وکړه چې د هغوی خاورې ته ننوتل 20 پوستې ورته ونیولي او موږ ولیدل چې ساز او سامان یې بیرته را انتقال کړل تقریبا 58 کسان یې له منځه وړي دي 10 کسان زخمیان دي 2 کسان یې ژوندي راوستي دي دا ټول هغه څه دي چې د دې نمایندګي کوي چې موږ په خپله خاوره باندې د هیڅ چا تیري ته غاړه نه ږدو او نه یې منو او که هېڅ هم نه لرو حد اقل پایپیاده خو درځو په خیر و سلامت اوسئ زازی صاحب له نظامي پلوه کوم ځواب چې امارات ورکړ څنګه ارزوئ مننه سلامت اوسئ نیازی صاحب امان صاحب ته صادق صاحب ته او همداسې د تاسو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم ګورې څو مسایل دي یو پایستې یو مسلمان مطالعه حکم کړی دی چې هر متجاوز چې تا په هیواد باندې تا په خلکو باندې تا په ولس باندې تعرض کوي هغه په وړاندې وجنګېږي د دې شرعي اسلامي اړخه د یو عسکر پایس د پاکستان کابل ښار وشته دی کابل ښار د ټولو افغانانو کور ده مرکز ده د اعلان د جګړې ده مخکې پټې پټې خبرې کولې نیم ځای به ووښتو دا ولسوالي ولا دا ولایت ولا د هماغه مرکز چې ورته ووښتو راته وښتی ده د معنا دا ده چې افغانانو تاسې ټولو ته ما د جګړې اعلان ده د دغه اعلان سره کوم عکس العمل چې ځوابي ورکړل شوی دی کوم توان چې امارت اسلامي او د مو سرتیري درلودو او پخوا یې ورته ویلي وو چې که تاسو داسې فکر وکړئ چې موږ لاهور دا ځایونه نه شو وشتی لیکن دا خړي پړي چې دلته د پراته دي د ډیورنډ کرښې په سر باندې دا در ټولولی شو او همداسې ور ټول هم کړل یعنې د کوم کار چې امارت اسلامي وکړلو دا عین داسې فکر وکړئ چې د پاکستان یې ور ټول کړو هغه کوم هغه وسه چې دوی لرله عینا همدغه معنا لري چې پنجاب ته هم ورسېدل ځکه درته ویلي وو چې که چېرته مونږ هغه پنجاب د نه شو شته دا کار کوی شو دا کار یې وکړو ثابته یې کړله نو دا یو دوی مکلفیت دنده وه او په میړانې دا کار یې وکړو اوس نو پاکستان ته پکار ده چې نور دوام ورکوي که څنګه راځئ دوام ورکړي چې څه کولی شي ویې کوي نو دا اوربند چې هغه شوی دی اعلان شوی ده دا خو یو حاصل د اصول دی چې کوم ځای کې جګړه وي شخړې وي بیا یو ورور راځي وایي چې دا کار مه کوئ اوس موږ دغه ورونو نه خواهش کوو چې د سړی د سم که که دا مسلمان وي خو اسلامي ودونه څه کوي چې ناست دي او که دا کفر وي نو زه خو یم چې کافر هغه دی د په وړاندې جهاد باید اعلان شي په افغانستان کې او په پاکستان کې ځکه کفري هیوادو دا جوړ کړی ده او د کفري هیوادو نه دی سپورټیږي د کفري د انګریز دښمني د موږ سره د په ذمهواري اخیستې ده دا یو کافر هیواد ده او د کافر هیواد په وړاندې باید دلته جهاد اعلان شي او پاکستان کې هم باید جهاد اعلان شي فکر کوئ چې د جګړو د زیاتوالي احتمال شته کاملا ته وښودله پایتخت یې ته ووښتو جنګ یې درته اعلان کړو که نه ویلې ده چې دوی څه کوي او افغانان هم داسې ځواب ورکړلو چې ښه خوند یې ورکړ اوس به دوی ځان سره چرت وایي چې څه وکړو نوره دنیا ده هم خبره ده دنیا هم خبره شوه هغه د څه ورته قطر و عربستان هم خبر شو اوس دنیا پیږي قطر پیږي عربستان پیږي هغه خبره ده څوک چې جرګې کوي مرکې کوي فکر ده او پاکستان پیږي څه کوي نظامي پلوه له نظامي پلوه له جنګي پلوه څوک چې اول برید کوي خو هغه د یو بریدګر په توګه پیژندل کېږي څوک چې بیرته ځواب ورکوي هغه د حق لري چې له ځانه دفاع وکړي په دې دریځ کې فکر کوي چې امارات په حقانیت لوري کې ځکه چې دوی برید نه ده کړی دوی یرغل نه ده کړی دوی اسلام آباد نه ده ویشتی دوی پوستې ورته نه ده ویشتی هغوی راغلي په دوی برید کړی ده دوی مسؤلیت لري د یو حکومت په توګه چې له ځانه دفاع کړی ګوره دا یو اسلامي نظام ده د اسلامي نظام کې اسلام کې د یو اصل ده متجاوز پسې ورشئ په هیڅ شي هم هیله مه کوئ اوس هم امارات ترحم کړی دی چې ورباندې کړی دی د دوی باندې رحم کړی دی ترحم یې کړی دی
که نه که دوی باید بیخي دغه منطقي نه دغه ځینه باید ختم شي. دا هم یو چانس یې ورکړی دی چې د ده ولسونه حکومت باید فکر وکړي او که مونږ وایي زه وایي مادران په پنجاب باندې خصوصا په ولس مې هغه نه ده هدف نه ده په دغه یوه حلقه په پنجاب کې ده او دغه پنجاب چې د انګریز دښمني ما څه پالي اوس یې نه پالي د دې کومه ورځ چې د پیدا شوی د ما څه دښمني کوي ما به د باندې ترحم نه وکړی بل ما به اوس وخته د پنجابک چې دلته نسته ده اوس دا نه پوهېږم دا ولې دلته نسته ډېره زیاته مننه کوم په خیر سلامت شي زازی صاحب بیا درته راګرځم امان صاحب ذبیح الله مجاهد نن وویلې چې یوه حلقه یوه کړۍ د پاکستان په پوځ و استخباراتو کې ده چې دغه حلقه د غرب په ملاتړ غواړي چې د کابل او د اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او خرابې کړي دغه حلقه څوک ده په دې کې څوک دي او څوک یې تر شا ولاړ دي او آیا د امارت دغه ځواب یو مشخص پیغام دغې حلقې ته ورکوي واضح خبر د حلقه چا پورې تړلې ده او د چا کومندې مني ګورئ آصف منیر چا مقرر که امریکا رئیس د آی صاحب څوک مقرر انګلیس او دغه د عربستان سعودي چې اوس دوی سره نږدې کړل د عربستان سعودي ارمانونه د چوکاټ په اسلام کې په منطقه کې څوک تطبیقوي دا پاکستان درې حلقې د ده په غاړه کې پرتې دي د دغه مغرضو ډلې چې په قدرت کې دي او دوی نه هېڅوک ځان نشي کولی شهباز شریف هم وایي ته څه غواړې دا کار کوم څو میاشتې مخکې قومي جرګه وسوه د ټي ټي پي د پاکستان سره چې وروره تا سره موږ جنګ نه کوو تاسې واوړئ افغانستان ته موږ تا سره نور غرض نه لرو صرف جنګیالي مو بس افغانستان خاورې ته داخل سئ موږ کار نه لرو یعنی دا قومي په پښتونستان په ساحه کې قومي مشران راټول کړل ګل خانان پکې شامل وو عایشه پکې شامل وو مرکزی حکومت پکې شامل وو صوبایي حکومت پکې شامل وو کله دا بشار لاړ رهبر د ټي ټي پي ته ټي ټي پي ورته زمانه کور شړې تبید کوي مې په کوم اساس یعنی دوی دا پلان درلود چې دغه ټي ټي پي ځواکونه داخل د افغانستان سي او دوی دلته پراخ عملیات شروع کړي په افغانستان باندې او نړۍ ته وښیي چې زمونږ دغه ترهګري ډلې په افغانستان کې شتون لري مرکزونه لري او موږ پراخ عملیات په افغانستان شروع کړل دوی ټول اهداف همدغه چې افغانستان حکومت ضعیفه وساتي او د افغانستان اوبه مهار نشي او د ولې د هند ته نږدې سول او دغه ټول مسایل دوی په لاس کې اوس پنځمه صوبه موږ حساب شو دوی ته خو دا ارمانونه دوی به ګور ته ویسي او ګور ته وړي لکه ضیاءالحق څه ویې وړل لکه جنرال مشرف څه ویې وړل لکه باجوا څه ویې وړل منیر مارشال به هم دا ارمان ګور ته ځان سره وړي او دغه داسې پروژې د خارجي د منځنۍ د اسیا د اور لګول تهدید د روس سرحدات تهدید د اقتصاد رول د چین او داخلي جګړو ته لاس وهله په افغانستان کې نښې نښانۍ یو میاشت مخکې په نامه د مدني ټولنې قاچاقبرو وطن فروشان راټول کړي وو 15 نفره او د دې مصارف انګلستان 1500 میلیونه افغانۍ ورکړې وې او په هغه سیسه کې 15 لکه پاونډه کېږي د یې مصارف ورکړي په غاړه اخیستې وو هغه نه مخکې ترکیې کې جلسې تاجکستان کې جلسې په ترکیه کې جلسې بالاخره موافقه شوه ته اجازه یې راکړه دښمن معلوم ده نیازی صاحب افغانستان خلک ځان ته راوړي د افغانستان ملت ځان ته راوړي د افغانستان حکومتونه نور صبر لبریز شوی ده د حوصلې نه د پنجاب مقابل کې دوی سره باید سختدریزه څنګه ته مجاهد صاحب اعلامیه کې هغه خبرې وکړې چې حتی دا توقع ما شخصا نه درلودل په صفت یو افغان له هغه نه جیګه توقع وسوه ماته پیدا شوله او زه وایم زنده باد امارات اسلامي په دې اعلامیه دی چې دوی د نښې نښانې دوی د تورستانو ډلو مشران تاسو یو افشا که په نومونو سره په منطقو سره او تاسو پلانونه متقي صاحب په برمټ کې د پاکستان هغې څارمنې ته یې وویسته چې مواد مخدر چېرته کښت ازار کېږي تروسي ډلې چېرته تربیه کېږي ټول ولې دوی ځانونه ترې راوړي زه ستایم د هر قماندان څخه نن هلته دا یو لوی جهاد وي دوی مقابل کې او زه دغه خپل ځواکونو د افغانستان د ملت ځواکونو چې ټپي سوي عاجله شفا او که شهید سوي دغه پاک شهیدان دی او جای در جنت
ډېره زیاته مننه کوم. صادق څه فکر کوي چې د کابل اسلام آباد اړیکې دغه حالت ته تللي دي چې نور دغه ډیپلوماسي پکې کار نه ورکوي، نور به جګړه او ټوپک دغه د ډیپلوماسي اړیکو مسیر ټاکي؟ دا اوسنی عصر خو د دې خبرې نه دی چې اوس دې حتما دوه حکومتونه یا دوه دولتونه، دوه ملتونه، دوه ګاونډیان، دوه هم مذهبه، تقریبا هم ژبې، هم فرهنګه، یو اوږد تاریخ لري، دوی د خپل منځونو کې جګړې وکړي. په تاسف سره باید ووایم چې پاکستاني لورې دا کوم څه چې مې یاد کړل یو څه ته یې توجه ونه کړله. د امنیت په دریو سطحو باندې دی نیازی صاحب ښه، یو د ملک په سطح باندې دی، یو د سیمې په سطح، یو د نړۍ په سطح باندې دی. کوم چې د ملک په سطح باندې دی نو موږ دلته ګورو چې وزارت د دفاع لرو یا پولیس لرو او امنیت لرو. هر هیواد دغه شانتې مثلا استخبارات او دفاع وزارت او امنیت دغه پولیس د خپلو چارو د سمون دپاره او د امنیت د ساتنې دپاره. دفاع وزارت ښکاره خبره ده چې دوی دفاع کوي. نو اوس تاسې وګورئ هیڅ هیواد هیڅ ابرقدرت او څو هیوادونه حتی نشي کولی چې د بل هیواد امنیت وساتي. تاسې ولیدل چې روسانو د افغانستان امنیت په دغه لوی ځواک سره ونشو ساتلی. امریکایان یوازې امریکایان نه وو، یعنې ټوله ناټو دلته راله او د پولیسو دندې په سر اخیستې وه، خو هغه څه یې ونه شو کړلی چې د دوی مقصد و، هغه هدف ته دوی ونه رسېدل. پاکستان هېڅکله دا فکر نه کوي چې د پاکستان امنیت دې افغانستان وساتي. ته اردو لري، ته مثلا پولیس لري، استخبارات لري، اټومي قوت یې، پوځ دې غښتلی پوځ دی، اقتصاد دی یو څه ښه دی، زموږ په نسبت خو ښه دی. نو تاسې کولی شئ چې د خپل هیواد ستونزې دننه په خپل هیواد کې حل کړئ. تاسې ورته اراده نه درلودله. تاسې وکتل چې دوی یوازې افغانستان پرېږده، هند پرېږده، ایران یو غاړې ته کړه. تاسې وګورئ چې په خپل هیواد کې د دننه بلوچان ستانه خفه نه دي. ستانه مثلا منظور پښتین هلته وایي زه جرګه کوم او ته دومره د خبرو د اورېدو توان نه لري چې د هغې خیمې سوځئ. یا مثلا کومه عمران خان وایي چې زه د طالبانو سره خبرو اترو ته تیار یم او نږدې شوی یم دې خبرو ته چې هم امارت اسلامي سره خبرې وکړم، هم دننه په طالبانو سره پی ټي ټي سره خبرې وکړم. تا بیا هغه واغسته تور تنبو ته د شاته جیل ته دې خبره له دغو خبرو نه له مذاکراتو نه له ډیپلوماسۍ نه دې کچې ته تللې ده چې پاکستان وایي که د موږ مخالفین په افغانستان کې یا هر ځای کې موږ ورځو او ورباندې برید کوو، یعنې دغه د افغانستان استقلال او حاکمیت او ملي امنیت دا شیان هېڅ ورته ارزښت نه لري. خو هغې ته دې نه لري، موږ ته خو یې لري که نه. موږ ته دا لري چې کله دغه برید وشو یوه ورځ مخکې یو ژورنالست او بلکې په لسګونو ژورنالستانو، په لسګونو سیاسي مشرانو، مدني فعالانو، هغه څوک چې د دې هیواد نه بار دي، بار ژوند کوي، هغوی وویلي چې موږ عکس العمل د اسلامي امارت ته ګورو. که چېرته تاسې وکتل چې برطانویانو په افغانستان حمله وکړله خو د افغانستان حکومت ورسره ولاړو برطانویانو سره، نو حکومت هم سقوط وکړو، برطانویانو هم سقوط وکړو. تاسې ولیدل چې کله روسانو په افغانستان حمله وکړله حکومت هم ولاړو او بالاخره هغه حکومت هم سقوط وکړو، روسان هم. امریکایانو چې په افغانستان حمله وکړله امریکایان هم مات شلو او هغه حکومت هم سره مات شو. اوس ګورو چې طالبان یا اسلامي امارات د دغې پاکستاني ځواکونو یا د دوی د تیارو یا د دوی د مداخلت هغه نظامي مداخلت په مقابل کې څه دریځ نیسي. که یې دریځ واضح و موږ ورسره د دې ځای نه ولاړ یو، دا د دوی دغه عامو خلکو یا دریځ یې ونیول، اجرات یې وکړل. همدا وایم که نه. نو اوس هغوی بیرته دا خبره وکړله، تایید یې کړله چې یقینا د افغانستان په تاریخ کې دا لومړنی ځل و چې دغسې پراخ برید په یو 15 ولایاتو نه په دغه سرحدي ځایونو کې وشو او بالاخره ښې لاسته راوړنې یې لرلې او د خلکو زړه یې لاسته راوړلی. زیاته مننه کوم، په خیر سلامت اوسئ. زازی صاحب د پاکستان دفاع وزیر وایي چې دوی حق لري چې د افغانستان خاورې ته دننه شي، هلته عملیات وکړي، ځکه چې وایي د موږ امنیت له دغه هیواد نه تهدیدیږي. یو کس نشته پوښتنه ترې وکړي چې بالاخره دا حق تاته چا درکړ؟ دا خو یو هیواد ده. دوی خو ادعا د ټي ټي پي کوي، اوس یې کوي. د ټي ټي پي خو دا څو کاله را پیدا شوی دی. د 15 کاله تا څه کړي دي افغانستان سره؟ د 15 کاله چې ته پیدا شوی دا چا پیدا کړي؟ د ولس د پاکستان ته اوس په کار ده چې لږ فکر وکړي پاکستان چا ایجاد کړو، د کومو اهدافو دپاره ایجاد شو، 45 کاله افغانانو سره څه وکړل، تورستان د ټولې نړۍ نه راټول کړل، په خپلې سیمې کې وطن کې ځای ورکړلو. اوس هم داعش راټول کړی دی په مدارسو کې د طالبانو پر ضد غږیږي، تا راټول کړی. او د ولس ته هم لږ څه په کار دی که نه لږ چورته ووایي. زه د پاکستان ولس ته وایم دا تا د پاکستان تاریخ یعنې څه کوم تاریخ لري
چا ایجاد کړی څه پر ایجاد کړی تا هم وژني د ولس هم وژني شاعر وژني عالم وژني چې غږ جګوي فکر ده حق چې غواړي وژني دي بمبار در باندې کوي کلي دې ورانوي خو نه دغه ولس ته خام لږ که ولسه که د پاکستان ولس وایي چې پاکستان پر حقه ده صحیح ده او پاکستان د خپل ولس دپاره کار کوي آیا دا ولس ته زه سوال دا کوم چې شخړه د افغانستان سره جګړه د افغانستان سره او مداخله چې پیدا شوی د افغانستان سره تا ته ګټه رسولی دی که تاوان یې در رسولی دی حتی تا خپل ولس اوس حقیقتونه پیدا کړل ویلیدل پوه شول ناپوهه وو وغولولی شول هغه د تا په مقابل کې هم اصلاح جګه کړې دی هم هغه کوي هغه خبر هغه غیر مسلح حرکتونه کوي او صلحامیز زازا صاحب یو دمه واخلم بیرته به راشم عزتمنو لیدونکو ورزو لاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست مهرباني استاد صاحب د ولس مسله د ولس مدني حرکتونه کوي مظاهرې کوي راوځي آیا پاکستان د خپل ولس خبره مني خو جابر څوک ده ظالم څوک ده وا ولسه د پاکستان و ملایانو و عالمانو دین و هوښیارانو و ولسه و پښتنو و بلوڅو و پنجابیانو و سندیانو بیا که چې ته درغلم بیا خو هغه تاریخ درته ښیم چې پټان آ گیا بیا به هغه ماشوم ډارایې چې پټان راغللو وکړه نو دې غځي ته خو مه رسوه که نه بیا هم درته وایم چې مه یې رسوئ غځي ته مه رسوه و د ولسونه څه کوي ولې غلي پاتې دي او بې شرمانه راځي په تلویزیون کې غږېږي چې موږ داسې کړي دي موږ داسې کړي دي شرم نه لري حیا نه لري حقیقتونه ولې سترګې پټوئ راځئ دا د افغانستان ولس کښېنه حکومتونه بالته دا د ګوره د افغانستان نه چې دفاع کړې ده ولس همیشه کړې ده دا چې سرتېري مې په امارت اسلامي کې دي په طالبان کې دي دغه ولس بچیان دي تاسو تر اوسه افغانان نه پېژنئ تاسو جدا کړي وه شینو سورو افغانان دي تا جدا کړي وه انګریز پالیسي وه په همدې ده په جومات کې دلته به راغلی لونګۍ دې وویل انګریز به راته ناست و مونږ صاحب دې هغه کوله څه ورته تفرقه اچوله هغه اوس پوه شوي دي ټول پوه شوي دي یعنې که وغواړیم تفرقه نور نشي اچوی نه پلار یې نشي اچولی کیسه خلاصه ده یو حاکمیت ته ښه ده که مشکل لري راشه یو حاکمیت ته دغه دېرشو څلوېښت دغه چې بدماشان څه وایي چې شرعي عبدالله قمي ګرم بل به وایي چې زه هر نسم بل وایي چې دغه خو لاړل هغه د سپېره زمن خو هغه دی وته لاړل ویې بسل او داسې یوه شیطاني ځاله په افغانستان کې وجود لره چې پاکستان پورته پورته ورته بیا یې راټول کړي وي څو ورځې مخکې هغه خو ځالې لاړې هغه شپېته کلن ځالې چا پلار نه شوی لرې کولی خلقیانو کې موجود وو پرچامیانو کې دوی موجود وو اخوانیانو کې دوی موجود وو یعنې هر یو اصلي شیطاني ځاله هغه ورکه ده اوس ګورې یو امارت طالب وره دا د اوس راختی اوس غږېږو جنګ غالمغال هم ورسته کوو شکایتونه هم ورڅه کوو ترخي هم ورته وایو هغه ډېر غوږ هم راته نیسي نو هغه خبره دا ده چې پاکستانه ته خدای وهلی ته متجاوز یې او دا تجاوز ګوره د اول نه دې کړی تر اوسه دې کړی دی تا ولې اوس سوال دلته پیدا کېږي چې ولې طالبان داسې ولې مخکې حکومتونه دي کړي حکومتونه کړي طالبان ولې د طالبان نه دوی بله هیله لرله چې راځئ طالبان ورونو به دلته راشي خیره سره مونږ به اسیا میانه بس خرابه کړو هغه خو طالبانو ته یې چې وروره قرار دې بجي کښېنه دا مې وطن دی زه افغان یم زه خپل وطن کې کوم زازی صاحب به راګرځم امان صاحب زه غواړم چې له نظامي پلوه دغه موضوع عمق ته لاړ شئ چې که چیرې دغه پکتیا او خوست ته تللي تاسو هم نږدې دغه سرحدي پوستې د پاکستان لیدلي نسبتا داسې جګو سیمو کې دي ښه پاکستان وایي چې هوایي ځواک لري پوستې په ښه موقعیت کې قرار لري اغزن تار یې د فرضي کرښې په اوږدو کې تېر کړی ده خو کله چې امارات ورباندې بریدونه وکړل ډېر زر د دوی مقاومتونه مات شول پوستې ترې ونیولې لسګونه سرتېري ووژل له دغه نظامي پلوه دغه تکتیک څنګه امارات عملي کړل څه ډول نظامي حرکت
نیازی صاحب د خپل د تجربو نه زه تاسو ته وایم د نظامي لحاظه یو هدف چې ورکول کېږي قماندان او قماندان هغه پرسونل خپل عقیدتي او په موضوع هاګاه او د وطن ارزښتونه هغوی ته ارزښت ولري هغه عسکر په هر څوک چې د هر چېرته اوسي هغه موافقه ده هغه څوک چې بې بنیاده سیاست مخ ته وړي ما مخکې تاسو ته ویل چې جغرافیه ساختګي دولت ساختګي او هغوی خپله ناخواله هغه نیمګړتیاوې چې د پاکستان حکومت کې دي هم کلتوري لحاظه که وښیو که سیاسي لحاظه یې وښیو که ډله ییزه حکومت وښیو 18 ډلې اوس په حکومت په قدرت کې رسېدلي دي حکومت هغه ملیشه چې عسکر د 8000 تر 10,000 کالداره معاشه مخلي هغه هم په دې خپل حکومت په اسلام آباد بې باوره ده هغوی هېڅ وخت نه غواړي د یو چا په خاطر ځانونه له منځه بوځي ول د افغانستان اردو فعلي اردو هغه معتقد ده په دې 20 کاله جهاد وکړه اشغال ختم کړه او اوس فی سبیل الله خدمت ته راوتلي زه شاید د دې حال تر 8 میاشت پورې امارات اسلامي یو فرد معاش نه درلود خصوصا ټیچر طبقه داوطلبانه ولاړو چک پوینټو کې معاش نه پیژنده څه معاش څه ده نو داسې اردو ساره نشته په نړۍ کې او نه په همسایه هیوادونو کې موږ زمیني جګړه ایران سره مو لیدله د افغانانو د ایرانیانو د عسکرو هم د هغه ډېره قوي اردو وه اما نتیجه چې وه موږ د پاکستان سره دا اول ځل نه ده ډېرې ځلې د جمهوریت وخت کې هم دلته جنګونه سوي دي اما دغه جګړې د آخر دا بېساری او یو قوي تعرض و په یرغلګرو باندې تعرض و د امارت اسلامي بیا دا سیمو دا غرو دا شیان دا بې تفاوتې دي عسکر ته سرتیري ده دا بې تفاوته ده هغه سر نه تیر ده او روان دغه هدف باید ونیسي او هغه چې دي یو چا ما دغه تاسو ستورو سوال وکړ چې پاکستان چې لري چې موږ نه لرو پاکستان راکټ لري بې پیلوټه لري بهترین جې تیارې لري دافع هوا لري هر شی لري 1.5 میلیون اردو لري چې 600 فعاله دي نور په احتیاطو کې دي منم دا ټول شیان لري زریدار ټانکونه تیارې هر شی لري خو ایمان نه لري په ځان باور نه لري په سیاست باور نه لري اما د افغانستان خلک هیڅ شی نه لري په ځان ایمان لري په خاورې ایمان لري په خپل تاریخ ایمان لري دلته تفاوتونه د اردوګانو دلته دي څنګه چا څوک روزلي دي خپل وطن کې خپل بچان څنګه روزلي دا مهمه ده څنګه په ارزښتونو موږ خپل سرتیری پوکو او سرتیری څونه ژمن د خپل وطن ته خپل مور ته دا مهمه ده له هر سلا به ولري هر رقم سلا به ولري دلته ګوره برقورتونه راغلل بي 52 تیارې بي پیلوټ تیارې د کور دننه باکسونه د خلکو اخیستل کېدل دوی ناکامه سو په فرار موفقه سو ووتل په دې څه هغه امریکایي عسکر هم په ځان عقیده نه درلودله هغه هم بې هدفه راغلی و دلته هغه هم په غلطو سیاستونو پوهېده چې موږ غلط استعمالیږو د شوروي د وخت عساکر ټول نه جنګېدل دلیل همدا و چې بې معنا راغلي وو امان صاحب کابل ورته وایي چې نور د ما صبر پای ته رسېدلی زه درته احترام کوم خو که جرأت وکړې چې په خاوره باندې مې برید وکړې بیرته بالمقابل عمل کومه دا له نظامي تکتیکي نظامي پلوه له جنګي پلوه یو مقابل لوري ته یو مشخص پیغام استوي ولې نه ګورې مخکې امین صاحب ولس دونه پتنګ راغلی د پاکستان د ادارې نه زه تاسو په یقین وایم راکې رنجر یو 200-300 نفر راسره سئ سپین بیرق لګوم سلام مه راکوه وهل اکبر دې چیغې وهي که مې دغه رنجر په اسلام آباد په میدانوي کې ونه درو زه به هېڅ افغان نه یم دا دونه بې همته اردو ده دا دونه سست او سستنسره حکومت ده چې لاندې پښو لاندې چې نسته داسې ولاړ دي هوا کې یعنی سقوط ته نږدې د پاکستان دا مفته وزر زاری د سعودي د قطر د اسلام آباد هغوی ته چیغې وهل دا دې خبره فکر مه کوئ صحیح ده چې موږ تخنیک نه لرو پیشرفته سلاغات نه لرو ولې په ځان باور لرو ایمان لرو شهادت زموږ په نصیب چې موږ افتخار کوو ډېره زیاته مننه کوم صادق صاحب
مجاهد نن وویلې چې د داعش مرکزونه په بلوچستان کې دي، په خیبر پښتونخوا کې دي، هلته وایي د مسکو او د تهران بریدونه هم همدغه جنه پلان سوي وو. دغه سناریو څه ډول ده؟ دغه پروژه د چا ده؟ هو یقینا د مجاهد صاحب خبرې موږ واورېدلې. مطبوعاتي کانفرانس ډېر قوي کانفرانس و. یو هغه کانفرانس چې اول دوی راله اسلامي امارت او په کابل کې کانفرانس ورکړ، یو دا ځل هغه د امن دپاره و، د سولې دپاره و، د فتح دپاره و، او دلته د یو جوړجاړي دپاره و، او افغانستان خلکو ته او افغانانو ته یو اطمینان ورکولو چې نور د جګړه پای ته ورسېدله. اوس دا ځل وروسته د 4 کالو یو بل مطبوعاتي کانفرانس په سیمه کې د ناامنۍ او د عدم موجودیت د همغږۍ، همکارۍ او دا چې پاکستان کې څه ډول ډلې تربیه کیږي او دا یې څه دپاره ویلي؟ دا یې دې دپاره ویلي زما په اند باندې چې ګورئ ما مخکې چې اشاره وکړله چې روسانو کله دلته حمله وکړله نو د پاکستان سره غوا لنګه شوه، او چې کله په افغانستان کې دننه داخلي جګړې شروع شولې بیا د دوی ګډه لنګه شوه، 2 بچي راوړل، او چې کله بیا امریکایانو حمله وکړله نو د دوی توره غوا هم لنګه شوله، او دوی هغه کړنې وکړلې هم د افغانانو سره نه زمونږ تاسو چې مخکې ویلي که نه هغه څه چې د ګاونډیتوب اصول دي یا د اسلامي اصول دي یا یو مثلا په یو کرښه پراته 2 ملتونه یستو، مسلمانان یستو، یو تاریخ لرو، یو فرهنګ لرو، ګډ ډېر مشترکات لرو. خو دغو فکتورونو ظاهرا په دومره موده کې د افغانستان او پاکستان ستونزه حل نه کړه. مجاهد هم ویلي چې د پاکستان سیاسي طبقې ته او د پاکستان ملت احترام کوي افغانان او امارات، خو دغو فکتورو ظاهرا ستونزه حل نه کړه. مسله ټول د جنگ ده او نظامي مسایل دي او دسیسې دي او استخبارات. خو دوی بل څه ماته چې ویلې که نه چې د دوی توره غوا او سره غوا لنګه شوه که نه، معنا ده چې په افغانستان کې جګړه وي، په افغانستان کې ناامني وي، په افغانستان کې اختشاش وي، نو د دوی څه وي؟ د دوی خو کالداره لوړه ده، د دوی خو اقتصاد وده کوي، د دوی خو د اوسپنې نه ونیسه او د چفتي پورې په افغانستان باندې خرڅېږي. دلته خو به بیا مهاجر هلته ورمات شي، هلته د میلیونونو مهاجرو چې کومه ګټه د دوی لاسته راتلله، د دوی خو چې بیا د مهاجرو په بهانه باندې، د مجاهد په بهانه باندې او د غریب او د کمپونو سره د مرستې په بهانه باندې تاسې ولیدل چې د غربي نه د امریکا نه د مثلا د عربي هیوادونو نه څونه مرستې دي دې هیواد ته راماتې شولې. دوی په جګړه کې ولیدل چې جګړه په افغانستان کې وي زه څونه ګټه کومه، که دلته ناامني وي زه څونه ګټه کومه. دا غلطه خبره ده چې دوی وایي یو باثباته افغانستان د پاکستان په خوا کې د پاکستان دپاره ښه دی. نه، یو بې ثباته افغانستان د دوی دپاره ښه دی، او دا موږ عملا ولیدل. یعنې تاسې یو فکتور دی چې وګورئ، عملا یې موږ ګورو چې او موږ وکتل په طول د تاریخ کې چې که دلته ناامني وه ګټه دوی اخیستې ده او تاوان موږ کړی دی. وطن موږ ولو که آزاد کړی دی، خو چې ویلیدل چې نه روس شته، نه داخلي جګړې اوس شته دی، او نه بیا امریکا راځي، راځه اوس څه وکړه، اوس ته حمله وکړه، اوس ته دسیسه وکړه. نو دا دی چې دوی اوس هغه ډیپلوماسي ژبه د لاسه ورکړې ده. د دوی زیاتره حکومتونه مارشالله جنرالان حکومتونه کړي. تاسې وګورئ که ایوب خان و، که یحیی خان و، که مثلا ضیاء الحق و، یا وروسته پسې بیا پرویز مشرف شو، دا خو ټول جنرالانو. د دوی ژبه دوی په سیاست خو جنرال مثلا په سیاسي ژبه څونه پوهېږي، خو هغه خو اکثره په دغه کې په جګړه کې. نو دوی ته چې واک او اختیار د سیاست او د خپل ملک ورکړل شو، بیا دوی فقط په یوه ژبه پوهېږي چې هغه ټوپک دی. تاسې ګورئ د وزیر دفاع د خولې نه د دی څه بادیږي. یا مثلا عاصم منیر څه وایي چې یو پاکستانی ماته برابر دی. دا یو سیاسي خبره ده، دا یو عقلي خبره ده، دا منطقي خبره ده، دا علمي ده، او دا یو اسلامي خبره ده، خو نه ده. نو دا دی چې یا مثلا تاسو فکر وکړئ چې دا څومره ذهنیت د دوی د پوځ په بنیاد باندې ولاړ دی او سیاست یې پوځي دی. نو دوی زمونږ سره کله به یې روغه جوړه کوي؟ د دوی خو فقط توطیې دي، دسیسې دي، حملې دي، د دې لارې تمویل شوي دي. فکر کوي پس د دې به د افغانستان کې د جګړو د لارې هغه غوښینې ګټې لاسته راوړي. دا نشي راوړلی هېڅکله. کور دې ودان په خیر اوسې. زازی صاحب، مخکې ما دا مسله امان صاحب سره هم شریکه کړه چې مجاهد وایي چې یوه حلقه ده د پاکستان په حکومت کې چې هغوی نه غواړي چې دغه اړیکې جوړې شي. فکر کوئ ستاسو په اند دغه حلقه څوک ده؟ نه پیږم چې مجاهد صاحب هدف به څو، خو زه آیسای، زه نظامیان دغه حلقه ګڼم. ظاهرا همداسې مې ښکاري ته ډېر هدف وایي. همدغه ځکه چې ډېرو جو کې هم د مسلې ته اشاره نه، خبره بل ځای کې ده. ګورې دغه خپله پاکستانیان د جګ شي ښه، دغه وزیر دفاع خو 15 او 18 کالو بي که نه،
کوچنی خو هغه څوک اوه اتیا کاله د پاکستان ښه نه مثال همدغه نه پوښتنه وکړي چې دغه 80 کاله مخکې ته چیرې وې څوک وې چې د اوس غورې وهې څوک وې ارزښت یې څوک و چیرته وې څه دې کول او چا راوستې چا جوړ کړي ته نو اوس د 15,000 کلن تاریخ څخه څنګه ځان وهې عقل یې نه مني دا خدای ولی دي دا خدای شرمولی دي دا قرآن شرمولی دا ډېر کمعقل خلک دي بس انګریز امور میړی څه ده انګریز د امریکا دا خو میندې هغه ټول انګریزانو څه بس انګریز امریکا انګریز امریکا کورنې په انګلستان کې په امریکا کې دغه ځای کې دي زمن یې هم نه پېژنې چا نه شوي دي دغه عالمان دا عالمان د پاکستان نه پوښتنه کوم چې عالمانو 15 کاله یا 80 کاله مخکې تاسو څوک وئ او چیرې وئ اوس انګیزه چې نه لري خو دغه علت یې ده چې انګیزه دی نه لري چې انګیزه لري چې ما سره جنګېږي دی د انګیزه څه ده د فکر څه ده چې ما سره دی جنګېږي چېرته جنګېږي را سره دغه سرتېره چې دوی هلته ده دغه میندو نه پوښتنه کوم دغه تا سرتېره څه انګیزه لري چې ما سره جنګېږي وا ترورې وا خورې د زوی نه دې پوښتنه وکړه د نظامیانو نه دې پوښتنه وکړه چې وا زویه ته افغانای پښتون یې دغه ما ورو بل زوی سره بل اولاد سره مې ولې جنګېږي ولې دغه همغه ده چې تښتي که نه جنګېږي او دغه پنجاب انده چې راغلي دي کوم نه پوهېږم چې راغلي دي دی د راشي که نه دلته نه روی شي که یوه شپه یې تېره کړه زه به درته هغه وکړم یوه شپه به لکه تېرېږي ته څوک یې بس زور یې ګوره خدای وهلی یې قرآن وهلی اوس زه هم دغته حیران پاتې یم ګوره شرعي حال کوم ولې د پاکستان په وړاندې جهاد نه اعلانېږي د ده د انګریز جوړ کړی دی انګریز یې حمایه کوي انګریز یې تقویه کوي ولې جهاد نه اعلانېږي چېشته صبر کوئ چېشته کینئ ولې پنجابی دلته سفارت یې دلته هغه ده پنجابک دلته ناست دی څه د څه کوي دلته ما سره ګوره دا حقیقتونه دا نه تهمت نه هغه ده پاتې د جګړې مسله ګورې امارت اسلامي ما خو د توی دا ولس ده کله کله دوی وایي چې موږ امارت اسلامي طالبان یو نه زه ورته وایم چې ما ولس یې ته فکر ده ولس یې که ملا یې که امي دا د افغان ولس ده صحیح ده مګم هغه دې ورته ویښودله ورته ویلي وو چې سړی شه که نه که د هغه د جګوم دا د جګې کړم که نه ته نه یعنې امارت اسلامي کوم خبره چې تاته کړې وه پرون شپې دې ته ثابته کړه او بل ولسونه هم عام ولسونه اوس ودرېدل ما د پکتیا نه پوښتنه وکړې زنګونه مې پوښتنه مې کړه عام ولسونه اوس ولاړ دي ښه پاکستانه ته چې په دغه رقم حالت کې لرزېږي عالم دې وژنې ظلم کوي بلوچ نه پرېږدي پښتونخوا نه پرېږدي بل چې سندیان نه پرېږدي ټي ټي پي تابانه نه پرېږدي منظور پښتین نه پرېږدي مفتي صاحب شاکر نه پرېږدي عالمان د دین نه پرېږدي قومي مشران نه پرېږدي ته خو ظالم یې اول د پاکستان ولس لږ سر ګریوان ته ټیټ کوي دی ما ظلم تاسو راوښیي چې ما کوم ظلم څه کړی دی ای پاکستانه ای پنجابیه ای پښتونه کوم ظلم ناروا ما ته چېرته د څه کړې ده ولې مې مجبوره و داسې فکر وکړئ نیازی صاحب دغه راکټونه دي زه خو عسکر یم 3 عسکر یم زه خو عسکر یم زه خو درته وایم چې انګریز راوستی په خدای کې دې پرېږدم د پرون چې ما څه اټوم وایه والله که مې پرېښی وای زه خو عسکر یم ما ته بس خبره سیاسونې خرابوي لاړ چې پټې پټې خبرې اوسه وکړي پټې پټې هغه وکړي مه کوئ دغه د خلکو نه رحم نور مه کوئ ترحم نور مه پکوئ سم صحیح دنیا ته مو وایي د قطر هغه چې الله اوربند کې الله اوربند کې عربستان راشه اوره مسلمان وروره که مسلمان یې د دې اسلام دعوا کوي زه مسلمان راځې د دې مسلمان وروڼو په منځ کې کښېنه چې اوره په چی شمه دعوا ده په چی شي ډیوران خو هماره ہے پلار نیکه دی د ډیوران دی هغه دی چا دی ده خو همغه دښمني مه کوئ اوس مونږ بیا دا بس هم که راټول کړو فکر کوئ چې ستاسو باندې حل لارې څه کیدی شي ولې نشي کېدی انسانیت قرآن خلاص که حل لاره ورکېده وروره انسانیت بشریت زه هم انسان یم پنجابی هم انسان ده هلته ټول انسانیت ده انسانانو ته کار وکړئ انسانانو خبرې واورئ خپل ولس ته جګېږي غږ یې واوره څه وایي ولس وایي چې لر بر یو افغان او ته کلشینکوپونه دې ورته اخیستي دي څوک ولې څوک زندان ته اچوي دا یې دغه ځواب ورکوي پنجابکه ته خو ولاکه چندان شی هم وي بیا به ځې امریکاو ته ته اسمې څوک ده
دا ګیدړ به اوس وزیر دفاع دا کواری والا که وزیر دفاع ته روغی خدای راوستی دی نو ډیره زیاته مننه کوم صادق صاحب دا بحث هم راټول کړو فکر کوئ چې احتمالي حل لارې هم شته چې ولسونه یو بل ته نږدې شي د خبرو اترو ځینې چینلونه پرانیستل او د منطق ژبه باید موجود وي سیاست خپله ټرمینالوژي لري خپل ادبیات لري خپلې خبرې لري د میز تر شا باید خبرې وشي هیڅ جګړه بالاخره په جګړه پای ته نه ده رسېدلې روسانو په ژنیو کې مذاکرات وکړل امریکایانو په دوحه کې مذاکرات وکړل برطانویانو په پینډۍ کې مذاکرات وکړل هغه وخت کې چې پاکستان نه و نو دا دی چې خبرې اترې دا د منطق ژبه افهام او تفهیم دا چې ټول مسایل زیاتره مسایل د دین هغه په حق او په باطل په بنیاد حل کیږي خو د سیاسي معضلاتو که هغه اقتصادي دي که هغه اجتماعي دي که هغه په هر لحاظ دي د دوو ملکونو ترمنځ هغه د افهام او تفهیم د لارې حل کیږي سیاست همدې دپاره کیږي وزارت خارجه چې کوم ډیپلوماسي لري یا کوم دغه لري دا صنعتو په بار ملکونو کې چې کوم سفیران لري دا څه دپاره دي خو همدې دپاره دي چې د ملکونو ترمنځ تعلقات سم شي زه دا خبره کومه چې که چېرته بیا نه سمیږي او که چېرته حالت دغسې دوام کوي زما په فکر چې د ټي ټي پي مسله پاکستان باید په دننه خپل هیواد کې حل کړي وی دا اولنی آپشن خو چې کله لاس زموږ ګریوان ته راواچو ځان ته ما کار وکړه د دوی په اصطلاح وایي ځان ته کار مه ګوره دوی ځان ته کار په دې وکړه چې تا ما ته ولې ګریوان ته لاس راواچو زما دا شلېدلی ګریوان تا داسې غریب او داسې بیچاره دي ولید زما ګریوان ته د لاس راواچو ته ډېر زیات دغه ګریوان دی سوچه دی او پاک دی او برابر دی خو که ما لاس راواچو نو ستا خو به بې تکمې یا د دوی په اصطلاح بټنې ستا یخن ستا هر څه به بې خراب وي رالو دې ته چې لا خو د امارت اسلامي یو څو کسان هلته په سرحد کې لګیا دي خو که چېرته وویل شو چې نغاره وډنګوئ که چېرته وویل شو چې ملت دې راپاڅېږي که چېرته علماو فتوه ورکړله بیا څه کوئ دا خو ګوره د انګلیسانو په مقابل کې تاسې وګورئ لکه د انګلیسانو په مقابل کې خو دولت نه و دولت خو د انګلیسانو سره ولاړ خو عام خلک جنګېدل نو انګلیسانو ماته وخوړله د روسانو په وړاندې یوه فتوه ورکړل شوله چې د افغانستان خاوره په خطر کې ده دا زموږ دپاره د مور حیثیت لري دلته دین په خطر کې دی دلته سوشلیزم دی کمونیزم دی دا دی هغه دی بالاخره ورسره په مقابل کې ودرېدل او تاسې ولیدل چې یوه اوږده جګړه وشوه د امریکایانو په مقابل کې حاضر دا وطن نو که چېرته ته زما په وطن حمله کې او زما ارزښتونو باندې حمله کې بیا خو د علماو فتوا د ملت یو ځای کېدل او یو انګیزه ورکول والله بالله لکه د امین زازي صاحب خبره چې بیا به اسلام آباد کې الله اکبر ډېره زیاته مننه کوم په خیر سلامت اوسئ امان صاحب وروستۍ خبره هم ستاسو راخلم مهرباني که زه وم او یا صلاحیت ولرم وکولی دا کار وکړم نو زه ټولې دروازې پاکستان په مقابل کې تړم سفارت بدون د چون چونان دانش په تیاره کې اچوم یا پیاده لیږم اجازه د تیارې هم نه ورکوم په خرسو په هر شي څه پیاده یې لیږم دغه ځای پورې او هېڅ استاد ورسره نه پنځه ساعته ورقه خپل ویسي دې ځای نه شړم او وایم زما د پکتیکا د شهیدانو زما د خوست شهیدانو زما د کونړ شهیدانو زما د ننګرهار شهیدانو د 4 کالو کې څه تا رسولي دي او دغه غرامت څه تا پلازمینې زموږ بمبارد کړې ده د هر نفر په سر 11 میلیونه ډالره باید موږ ته غرامت راکړي دا غرامت بینالمللي غرامت ده یو وخت کې د امریکایي طیارې سقوط وکړه اتباع د امریکایي پکې مړه سول او دوی واړول په قذافي باندې او قذافي بیچاره یې تر دې اندازې کش د فی نفر په سر 11 میلیون ډالر دوی غرامت د امریکایانو ته واخیسته هر نفر په سر پس له دوی د توبې باسي او تضمین د همدا عربستان سعودي او قطر د پاکستان دی وکړي چې په افغانستان په مراد کې دوی نور مداخلې نه کوي افغانستان به هغه وخت پورې مداخله په پاکستان کې نه کوي تر څو چې موږ هغه تاریخي مشکل سره د دیالوګ له لارې حل کړو د موږ د خاورې چې نن د پاکستان جغرافیه په نامه یادیږي دوی ته او موږ هېڅ وخت نه وایو چې هغه پښتانه دي هغه افغانان دي او هیلهمند یم چې دوستان ته وړاندیز کوم خصوصا سیاسي شنونکو ته هغه ته د قوم نوم مه ورکوئ هغه افغانان دي د افغانستان خاوره ده افغانستان تابه دي بل وایم چې اولسونه د پاکستان د پنجاب د ادارې د نظامي ادارې نه تر سږمو راغلي دي داسې کور نشته دوی یو نفر مړی ژوندی نه دی ورک داسې کورنۍ نشته چې دوی یو نفر په زندان کې نه پروت بلوچان هذا القیاس سندیان هذا القیاس
دا یو معاصره سوی ملت ده، دا یو معاصره سوي انسانان دي. 260 میلیون انسانان نظامیانو په خپل حلقه کې په جبر او استثمار لاندې نیولي دي. تاسو اوس وګورئ چې خلک یې لولږې مړه کړي دي، اما اجازه د مواد مخدر د کښت د کوکنارو اجازه ورکول سوې نه د وریځو په خپله پنجاب کې په خپله سند کې. دا په دې معنی چې دلته دوی بازار ختم شو په افغانستان کې د مواد مخدر د داعشان له سوریې نه راوستل، خارجیان فرانسویان دي د هر هېواد نه راټول کړي داعشان دلته اچولي دي. لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد صاحب وویلې چې هلته خارجي پاسپورټونه موږ ثبوت لرو چې هلته پیدا شوي په دې اډو کې. نو موږ خو دا پخوا د هغې کې ویل دا ټول داعشان څه شو د سوریې نه چا راوستل انتقال کو؟ ولې امریکایي کښتیګانې راغللې؟ ولې شهباز شریف او شهباز او ولې منیر مارشال په ترامپ سره شخصي کوټه کې ناست او ملاقاتونه کوي په ساعتونو؟ پلان څه شی دی د امریکا؟ بیا انتقام جوړي د افغانستان د ملت نه او ور لګول په منځنۍ اسیا کې. دوی څو نوي کال کې ویلي دي چې باید ور تر جرمني پورې ورسو. امریکایانو یهودانو پلان ولې د اسیا میانه نه شروع ور قفقاز په ور کې سوځو تر آلمانه پورې د باید ورسو 2050 کاله پورې. او خبر نه د ملتونو خو ویدم نه دي الحمدلله په شمول د افغانانو. خیر او سلامت اوسئ امان صاحب او صادق صاحب زازای صاحب ډېره زیاته مننه. عزتمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. د خدای په امان.